السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیری خلک د ګیډې د بطن دردونه لري، اما دوی زیاتره وختونه فقط په دوا باندې بسنه کوي، دواګانې یا نسخې خوري او داسې کوم خاص معاینات دوی نه اجرا کوي چې په دې معایناتو کې یو عادي معاینه چې هغې ته الټراساوند او یا هم د خلکو په اصطلاح تلویزیوني معاینه ویلی کېږي. ډېر ناروغان راځي چې په کلونو کلونو دوی خېټه خوږېږي یا ګردې ساحه خوږېږي، فلانکپین چې ورته وایي، یا هم د ګیډې د برخې دوی د دردونو څخه شکایت لري. کله چې موږ ورته همدغه تلویزیوني معاینه اجرا کړو، نو په دوی کې له بده بخته د ګردو او یا هم د نورو برخو دانې راووځي یا هم تشخیص شي. کله چې د هغې لپاره موږ ورته کنټراسټ سي ټي سکین معاینه چې د هغې نه یو لویه معاینه ده هغه اجرا کړو، نو په هغې کې دوی بدبختانه چې کینسر راوځي د ګردو یا هم د کولمو د نورو ساحو. نو په دې خلکو کې چې دوی په خپل سر دواګانې استعمالوي د خېټې د دردونو لپاره او یا هم دوی د خېټې د ګیډې د ګردو د ساحو دردونه لري، دوی دغه معاینه الټراساوند اجرا نه کړي. نو خدای مه کړه که چېرته پکې دغه مشکل موجود و چې ما مخکې یادونه وکړه کینسر، او دوی په وخت دغه تشخیص نه کړو، پکې څرګند نه شو، نو دا زیاتېږي او ټول بدن ته انتشار کوي. نن دغسې یو مریض و، څو کلی د خېټې د برخې د ګردو په برخه کې درد احساس کولو. کله چې موږ د معاینه ورته وکړه، په دوی کې د ګردې زهې یو کتله راووته او دوی هغې موږ ورته سی ټي سکین توصیه کړو. په سی ټي سکین کې بدبختانه چې د ګردو یو سیسټیک کتله وه چې هغه کینسري وه یا کینسر و. نو دغسې مثالونه زیات دي په ټولنه کې چې خلک بې پروایي کوي، یو څو روپیو ته ګوري خو دوی معاینه نه اجرا کوي یا هم ډاکټر په دې کې بې پروایي وکړي. ما هدف دا و چې باید عادي معاینې لپاره څوک بې پروایي ونه کړي، نه هم ډاکټر او نه هم خپله په یوازې یا مریض. کله چې خېټه خوږېږي یا هم د ګردو څخه خوږېږي، هره برخه چې خوږېږي یا دلته په سینه کې پاس دردونه وي، د سینې اکس رې اجرا شي، د خېټې تلویزیوني معاینه اجرا شي چې په دې کې ټول هر څه معلومیږي. که بیا هم غیر مشخص دردونه و یا هم کومه کتله پکې تشخیص شو معاینه کې، هغې لپاره بیا سی ټي سکین معاینه کېږي چې هغه بیا دقیق ښیي چې دا کتله د دې شي څخه جوړه شوې ده، آیا کینسر ده او که بل څه مشکل دی. نو زما هدف دا و چې فقط خلک باید پام وکړي او په دې عادي معاینه کې دوی بې پروایي ونه کړي او پکې ځنډ ونه کړي. مننه.